بسم الله الرحمن الرحیم. په HTML کې iframes څه شی ده؟ کله چې موږ غواړو په HTML کې په یوه صفحه کې یو بله صفحه ښکاره کړو یا یو بل فریم ښکاره کړو، هغې ته iframe وایي. که چېرته تاسو غواړئ iframe استفاده کړئ نو خپله ټګ د iframe به ولیکئ. دغه ټګ د iframe چې ده جوړی ده، نو سینټکس یا قوانین یې په دغه شکل باندې دي. دا چې دا جوړی ټګ ده او سورس لري. تاسو کولی شئ iframe ته هم هایت ورکړئ او هم وایت ورکړئ. د HTML په واسطه باندې هم کولی شئ او د CSS په واسطه باندې هم چنان کولی شئ چې ورې کړئ. دغه iframe چې ده بای ډیفالت بارډر هم لري. تاسو کولی شئ چې دغه بارډر ترنه ریموو کړئ. کولی شئ د خپلې خوښې بارډر درته ورکړئ. اوس راځو په عملي شکل باندې په دې باندې کار کوو. دغه مثال چې ده په تېره ویډیو کې موږ او تاسو کړی و چې د جاواسکرپټ په واسطه باندې څنګه کولی شو په ډاینامیک شکل باندې دغه ټکسټ چینج کړو. راځم دا زه ریموو کوم. دا ټکسټ فقط پرېږدم په دې ساحه کې. دلته راځم اوس ورته وایم چې زه یو فریم لیکم، یو ټګ لیکم په نوم د iframe. دا ټګ چې ده جوړی ده. په دې ټګ کې اوس دوستانو ګورئ که دا چېرته زه سیف کړم، دا بای ډیفالت موږ ته چی واخلي؟ موږ ته به بارډر واخلي. اوس کولی شئ چې تاسو دې ته ادرس ورکړئ. دغه اندازه چې کومه واخیسته، هایت او وایت چې کوم واخیسته، دا بای ډیفالت واخیستل. دا که لوی هم کړئ په همدې شکل باندې به ښکاره کېږي. تاسو کولی شئ دا چینج کړئ. نو راځو اول د دې بارډر ترنه لرې کوو. بارډر اول نه لرې کوم، اول سورس ورته لیکم SRC چې په دې کې موږ ته یوه بله صفحه راوپین شي. ورته وایم ګورئ دوستانو دغه پروژه چې موږ او تاسو کومه دلته پلی کړې ده، چې په دې پروژه باندې موږ او تاسو کار کوو، هغه په دغه فولډر کې ده په نوم د کوډز کې. ورته وایم په دغه باندې موږ کار کوو، په دې فایل باندې د همدې نوم home.html. ورته وایم چې د دې د څنګ سره یو فولډر ده په نوم د ویب سایټس. هغې ته لاړ شه، ویب سایټس. هغې ته چې کله ولاړې په هغې کې یو بل فولډر ده په نوم د ننګرهار یونیورسټي چې هغه ان یې اشتباه شوی ده. د دې کاپي مې راواخیسته، دلته یې پیسټ کوم او په دې کې دننه بیا یو فایل ده په نوم د index.html. دغه موږ ته را اوپن کړه. ورته وایم چې هغه موږ ته را اوپن کړه په نوم د index.html. دوستانو ګورئ که دا چېرته غلط شي یو بل شی هم زه ورسره اضافه کړم، که چېرته سیف کړئ نو تاسو ته به په دې شکل باندې ښکاره کېږي. ویني شي کولی چې هغه کوم ادرس تاسو ورکړو هغه به تاسو ته را پیدا کړي، او که چېرته صحیح ورکړئ نو هغه به تاسو ته را اوپن کړي. وګورئ دوستانو په دې شکل به موږ ته هغه وښیي. د ننګرهار یونیورسټي ویب سایټ یې په دې شکل باندې راته وښودله. دا چې دا وګورئ دلته بارډر لري. نو اوس تاسو کولی شئ چې دغه بارډر هم ترنه لرې کړئ، دې ته هایت او وایت هم ورکړئ. راځو دوستانو اول د دې نه څه کوو؟ بارډر ترنه لرې کوو. دلته زه ورته وایم د CSS په واسطه باندې ورته وایم چې سټایل د دې نه موږ ته بارډر لرې کړه. د دې بارډر چې کوم ده دا څنګه کړه؟ نان یې کړه، یعنې بارډر باید ونه لري. که مې سیف کړه وګورئ بارډر ترنه ورک شولو. اوس به بارډر نه لري، او که بارډر بېرته ورکړم بیا به موږ ته بارډر ښکاره کوي. تاسو کولی شئ چې د دې هایت وایت په هر شکل باندې چې وغواړئ کولی شئ ورته اضافه یې کړئ. زه غواړم دوستانو وګورئ چې دغه تقریبا د موږ نیمایي صفحه ونیسي. نو ورته وایم چې د دې وایت چې دی څه نه څه راته زیاته کړه، 600 پکسله یې که راته سیف کوم یې په دې شکل به اوس موږ ته وښودلی 600 پکسله. دا نور کم هم کولی شئ لوی کړئ. ورته وایم چې موږ ته یو بارډر ورکړه د خپلې خوښې. بارډر ورکړه. دا بارډر چې ده څومره یې ورکړم؟ 8 پکسله یې ورکړه، او همچنان سولایډ باید وي. رنګ یې همچنان باید ګرین وي. اوس وګورئ ګرین کلر یې واخیستلو. دا یو بارډر شو. تاسو کولی شئ چې ګرین یلو یې کړئ. سیف ګرین یلو بارډر به واخلي. په دې شکل به تاسو ته ښکارېږي.
کولی شئ دا چې هر څومره لوی کړئ لویولی شئ. دغه 600 پکسله ما کړی ده، دا زه غواړم چې 100% یې کړم. 100% به موږ ته ښکاره کېږي. دغه وګورئ په دې شکل. دوستانو اوس موږ کولی شو چې د همدغې په واسطه باندې د دغه رنګ به زه لږ چینج کړم چې تاسو ته ښه معلومه شي. دا به ریډ کړم. سیف موږ ته به دا به ریډ شي. اوس کولی شئ چې په دې کې څو دانې فریمونه را اوپن کړئ. دلته زه راځمه د دې نه لاندې یو دانه ټګ لیکم په نوم د پاراګراف. په دې کې زه لیکمه چې دې ته به زه نوم ورکړمه یونیورسټي. چې کله په دې باندې کلیک وشولو دغه لینک د دې نه زه اوس لرې کومه. زه وایم چې کله په دې باندې کلیک وشو هغه کار موږ ته وکړه. یو په دې کې دننه یو بل ټګ ورکوم په نوم د A. ښه په نوم د A دا SRC هم لري. د دې SRC یا سورس چې دا دغه رااخلم. دا مکمل رااخلم. دې په ځای لیکم کنټرول X کوم په دې ځای کې زه کنټرول V کوم. په دې خاطر باندې چې هغه موږ ته دلته راوښیي. په دې کې لیکمه UN یعنې ننګرهار یونیورسټي. صحیح شو؟ دا سیف کوم. اوس موږ ته په دې شکل باندې وښودلی شي. دا یو ټګ ده. فورورډ سلاش هم ورکړلو. بند مو هم کړلو. دا نو باید اوس څه شی ولري؟ دغه چې دا SRC نه ده href ده. href اوس په دا قابلیت د کلیک باید ولري. صحیح شو؟ هغې ځای ته یې مونږ بوتللو. زه وایم چې کله په دې باندې کلیک وکړم دې صفحې ته ما بونه ځي. دې صفحې ته مې بوځي خو په دغه ساحه کې ده باید موږ ته وښیي. دې ته زه یو نیم ورکوم په نوم دی iframe_me. دا زما iframe ده. ښه دغې ته زه اوس ټارګېټ ورکوم. ټارګېټ په دې معنا چې کله په دې باندې کلیک وشي هغلته موږ ته دا ساحه دغه ویب سایټ موږ ته په دې iframe کې خلاص کړي. دې ته زه وایم چې ما ته ټارګېټ جوړ کړه چې کله په تا باندې کلیک وشو د دغې نوم به ورکویه په نوم دی iframe_me. چې کله کلیک پې وشولو په همدې ځای کې باید موږ ته راوپین شي. کلیک هغه په دې ځای کې راوپین شو. د همدې نه زه یوه کاپي اخلم کنټرول C کنټرول V. هغه چې و ننګرهار یونیورسټي و. دلته ورته لیکمه چې یو بل هم لرمه په نوم دی دې ته لیکمه چې my یونیورسټي. صحیح شو؟ دا په دې شکل راته وښودلی شي. فعلا دغه چې دا لینک ترېنه پاکومه دغه ځای هغه هم انډکس ده. که چېرته راشو یو بل ده په نوم د یونیورسټي ته چې ولاړې په دې کې یو index.html شته ده. ورته وایم چې یو بل فولډر ده په نوم د یونیورسټي هغلته چې کله ولاړې په نوم د index.html یو بل فایل ده. په دې باندې چې کلیک وشولو نو موږ ته هغه شی راوپین شي. دا کولی شئ د دې نه کاپي واخلئ کنټرول C کنټرول V یو بل دې ته یو بل نوم ورکړئ. زه ورکومه دې ته template. صحیح او د دغې په دې پامې فولډر کې یو بل هم شته په نوم د ټمپلیټ. په دې باندې چې کله کلیک وشولو index.html شته. وګورئ دوستانو په دې کې ما بل کار نه ده کړی. فقط 3 دانې لینکونه مې دلته راوړل. کله په ننګرهار یونیورسټي چې زه کلیک وکړم ننګرهار یونیورسټي ویب سایټ به موږ ته راوپین کوي. کله زه په دې چې کلیک وکړم ما یونیورسټي زما یونیورسټي به راوپین کوي په دې شکل باندې. که چېرته زه په ټمپلیټ کلیک وکړم په همدغه یوه فریم کې به څه شی ماته اوپن کوي رنګارنګ شیان به موږ ته کولی شي چې اوپن یې کړي. نو دا و دوستانو فریم یا آی فریم. دا چې و دوستانو په مخکې ورژن د HTML کې د فریم په نوم باندې و په 5م ورژن کې چې شو آی فریم شو. په آی فریم کې انشاءالله نور څه نه دي پاتې. نو په آی فریم کې مو وویلې چې څنګه کولی شو د لینک په واسطه باندې ټارګېټ ورکړو. هغه هم په عملي شکل باندې تاسو ته کار کړل. کله چې تاسو غواړئ د همدغه آی فریم لپاره یو نوم ورکړئ. دلته ما ورکړی ده آی فریم په نوم د A. کله چې غواړئ په دغه لینک باندې کلیک وکړئ که نه همدغه ویب سایټ به ټارګېټ کړئ په همغه ساحه کې به تاسو ته اوپن کېږي.
چې دا ما تاسو ته په عملي شکل باندې کار کړی. نو اوس راځو W3 سکول ته. په W3 سکول کې ټول همدغه شان وو. د دې مثالونه دي چې څنګه کولی شو د بارډر او شانتې نه لرې کړو. انشاءالله په دې کې مو هېڅ نه دي پرېښي. نو دلته تاسو یو نوی ټګ وپېژندلو په نوم د آی فریم. له دې نه وروسته دوستانو دلته موږ ته یې معرفي کړی ده جاوا سکرپټ چې فقط هماسې یوه لیدنه ترېنه کړې ده. دا به په زموږ په راتلونکو ویډیوګانو کې وګورئ. په یوټیوب چینل کې شته دي، هغه ټولې انشاءالله کولی شئ چې تعقیب یې کړئ. نو دلته چې کړي دي دا موږ په تېره ویډیو کې هم وکتلو چې څنګه کولی شو یو ټکسټ چینج کړو. کله چې په دې باندې موږ کلیک وکړو کولی شو چې یو ټکسټ چینج کړو. دې ته وګورئ، کله چې کلیک پې وکړو دا ټکسټ به چینجېږي. ګوره دا موږ په تېره ویډیو کې وکوله. نو دلته یې راوړی ده چې څنګه کولی شو چې CSS په واسطه باندې د سټایل چینج کړو. په دې کې کوم کار نه ده کړی، خلاص دغه ته یې ID ورکړې ده، دغه پاراګراف ته. دلته یې ورته ویلي دي چې کله یوه ID په نوم د ډیمو وه، په دې باندې چې کله کلیک وشولو نو د دې سټایل موږ ته چینج کړه، سایز یې 25 کړه، رنګ یې راته سور کړه او بیکګراونډ کلر یې راته زیډ کړه. نو موږ په تېره ویډیو کې ویلي وو چې دغه د دې په ځای چې انر HTML لیکلو اشاره HTML ته کوله او سټایل چې لیکو اشاره CSS ته کوي. ګوره چې کله کلیک پې وکړو دې شکل په ډاینامیک شکل باندې چینجېږي. نو دا به انشاءالله په جاوا سکرپټ کې په ښه تشریحي شکل باندې ووایو. په دې کې هم نور خاص شی نشته دي. راځو د فایل پات ته یا پات ته. دغه پات چې ده موږ او تاسو وپېژندلو. په تېرو ویډیوګانو کې مو هم وویلې چې څنګه کولی شو یو پات ورکړو عکس ته. که چېرته د همغې فولډر کې یو عکس و خو ورته وبه لیکئ چې د همدې د څنګ سره لکه موږ دلته لرو، ګورئ په دې ځای کې موږ لرو د همدې د څنګ سره عکس ته د A.jpg. د دې د څنګ سره چې وي فقط په همدغه شکل باندې موږ اشاره ورته کوو، په دې شکل باندې. که چېرته یو فولډر دننه وي په دې شکل باندې اشاره ورته کوو، که چېرته یو فولډر بیرون وي په دې شکل باندې اشاره ورته کوو. په تېره ویډیو کې په تېرو ویډیوګانو کې ما د دې مکمل تشریحات ورکړي دي. او دلته یې ویلي دي چې دغه پات چې ده اصل کې د څه په خاطر باندې ورکوو، د همدې په خاطر باندې ورکوو چې که غواړو موږ یوه بلې صفحې ته لاړ شو، د ویب صفحې ته، یو عکس د هغې په واسطه باندې راوړو، یو سټایل شیټ یعنې د CSS کوډو ته لاسرسی پیدا کړو، یو جاوا سکرپټ کوډو ته استفاده یا لاسرسی پیدا کړو. که تاسو غواړئ یو ابسولوټ پات ورکړئ په دې شکل باندې کولی شئ. ابسولوټ پات په دې معنا چې یعنې مطلق همغه عکس ته یا همغه ساحې ته اشاره کوي. ریلیټیو بیا دې ته وایي چې دغه چې ده د انټرنټ په واسطه باندې کولی شي چې دې ته لاسرسی پیدا کړئ. دا ابسولوټ ده. که د فیسبوک کې هم دغه پات ولیکئ، که په هغه کوم براوزر کې ولیکئ نو کله چې په دې باندې کلیک وکئ همدغه ساحې ته به مو بیایي. او بل چې دا ریلیټیو ده، ریلیټیو هغه پات ده چې د تا په دغه فایل کې تا په کمپیوټر کې ده. که چېرته هغه فایل ته د یوه ځای نه بل ځای ته انتقال کړې، په دغه ځای کې به زه تاسو ته مثال درکړم، دغه دې ته ریلیټیو وایي. که دغه فایل زه انتقال کړم یا دغه عکس زه دې ځای ته انتقال کړم نو بیا به دا کار نه کوي. دغه عکس چې ده که مو څنګه هم دې ته انتقال کړلو بیا به کار نه کوي. نو په دې شکل باندې دې ته وایي ریلیټیو. عکسونه دې د ټول مثالونه ورکړي دي. په دې باندې تاسو ښه پریکټیس وکوئ دوستانو. اوس راځو هیډ ته. مونږ ویلي وو په HTML کې اساس چې ده دوستانو، دغلته مو ویلي وو چې په HTML کې د هر څه اساس چې ده HTML دغه سینټاکس یا سټرکچر چې ده ټول اساس یې 3 برخې ده. دغه که چېرته زه لږ اوټ کړم په دې شکل باندې، یو چې ده ټول اساس یې 3 شکله هم کولی شي، 2 هم کولی شي. یو چې ده د دغه باډي سیکشن ده، د دې باډي سیکشن چې دغلته ټګ د باډي پاتې شوی ده، ټګ د باډي ان ټګ خو لري. یو
سیکشن د هیډ لري، بل سیکشن د باډي لري. دغه دوه چې دي ډېر مهم دي. اوس راځو د دغه هیډ په باره کې مونږ خبرې کوو. مونږ ویلو چېرته چې زمونږ دغه معلومات یا کانټینټ کاریږي هغه به همیشه تاسو د باډۍ په سیکشن یا په برخه کې لیکئ. په دې ساحه کې به هر څه چې غواړئ چې تاسو ته ډسپلی شي په دغه ویب سایټ کې د ویب په صفحه کې دلته تاسو ته ښکاره شي هغه به د باډي په سیکشن کې لیکئ. که چېرته د هیډ په سیکشن کې ولیکئ کار کوي. ګورئ په دې کې زه یو شی لیکم، دا کار کوي دغه د وی کولو، خو په دې سیکشن کې نه لیکل کیږي. دا ولې کار کوي؟ دا فرق نه کوي که دا د دې ټولو سنټکس نه بیرون هم ولیکي، په دې ځای کې هم ولیکي، دا به کار کوي. وګورئ نو دغه سیکشن چې ده باډي سیکشن چې ده مربوط هغه شیان چې تاسو ته ډسپلی کیږي په د ویب په صفحه کې نو هغه د باډي په داخل کې لیکل کیږي. کوم شیان چې تاسو غواړئ دلته هغې ته ډیزاین ورکړئ، لینک ورکړئ یا بل شی ورکړئ هغه په داخل د سیکشن د هیډ کې لیکل کیږي. یعنې د هیډ سیکشن چې ده میتا ډیټا ده. اوس وګورئ زه دغه ټول درته کلیر کوم. راځو دلته عملي ته. مونږ ویلو دوستانو چې په هیډ کې څه لیکل کیږي. هیډ یو ټګ ده چې په دې کې دننه مونږ کولی شو ټایټل استفاده کړو، سټایل چې د CSS ټګ ده، میتا ده، د میتا ټګ ده، د لینک ټګ ده، د سکریپټ ټګ ده، د بیس ټګ ده. دغه ټګونه چې دي مونږ کولی شو په دې ځای کې استفاده کړو. ټایټل خو چې ده مونږ ویلو چې کوم شی غواړو د مونږ په دغه صفحه کې ښکاره شي، په دغه ټایټل په دغه صفحه کې مونږ ته ښکاره شي هغې ته ټایټل وایي. که چېرته دا صفر کړو اوس به مونږ ټایټل په دې شکل ده. اول راځو دلته یو ټګ لیکو په نوم د ټایټل. دا جوړهیي ده په دې کې زه لیکمه افغان. افغان چې کله ولیکم دلته مونږ ته ټایټل افغان لیکل کیږي. کولی شئ د دې دغه آیکن هم چینج کړئ. یعنې هر څه چې دي هغه د هیډ په سیکشن کې لیکو، لکه ټایټل، سټایل، میتا او داسې نور. دلته که چېرته راشو ټایټل مو ولیکو، د هغې نه وروسته مونږ ټګ د میتا لیکو. میتا په دې کې لیکو کرکټر سیټ یا چار سیټ چې بیا زمونږ دغه ویب سایټ چې ده UTF-8 زمونږ هغه ویب سایټ به بیا کولی شي چې هر نوع که عربي وي که پښتو وي که دري وي ټکسټونه به قبلوي. اوس خو فعلا یې قبلوي، کوم وخت کې بیا مشکل پیدا کېږي هغه مونږ ټکسټونه بیا په چارکنجه شکلونو باندې ښیي نو د هغې نه بیا جلوګیري کوي. کولی شو په همدغه سیکشن کې ټګ د سټایل ولیکو که نه، ټګ د سټایل دا هم دلته معرفي کولی شو. ټګ د سکریپټ هم په همدې سیکشن کې کولی شئ چې معرفي یې کړئ. او په دې کې مهم یو بل زه درته وښیم چې څنګه کولی شو هغه پکې معرفي کړو. بل ټګ هم د میتا په نوم باندې زه درته لیکمه میتا. دا چې دي دوه رانې اټریبیوټونه لري، یو چې دا په نوم د نیم ده او بل چې دا په نوم د کانټینټ ده. کانټینټ په دې کې مونږ څه شی کولی شو؟ په دې کې اوس مثلا د دغه ویب سایټ لیکوال څوک ده، دا ویب سایټ چا لیکلی ده، په دې کې به ولیکئ اوتور یا لیکوال. لیکوال یې څوک ده دلته پکې ولیکئ چې د دې لیکوال مثلا دا فیض الله فیروزي. دا خو اوس فعلا تاسو ته نه معلومیږي که نه. کله چې په دې باندې څوک کلیک وکړي د دې سورس کوډو ته لاړ شي وګوري چې د دې لیکوال چې دا څوک ده فیض الله فیروزي ده. یا همچنان په دې کې وګوري چې د همدغه ټګ نه تاسو کولی شئ چې مختلف استفادې ترېنه وکړئ. زه دې نه کاپي اخلم، پیسټ کوم، دلته وګورئ دې نه زه بله مختلفه استفاده کوم. دې ته زه لیکمه ډسکریپشن. د دغه ویب سایټ په باره کې ډسکریپشن کله چې غواړئ ورکوئ زه ورته وایم چې this is my private website که نه. دا زمونږ یو شخصي ویب سایټ ده چې د دې شیانو لپاره استفاده کیږي. د دې لپاره هم تاسو کولی شئ چې د دې ټګ نه استفاده وکړئ. کولی شئ د یو بل شي لپاره هم استفاده ترې وکړئ. نیم په ځای به پکې ولیکئ کیورډز چې یعنې په دې کې کوم شیان تاسو غواړئ
درس ورکړی په دې ویب سایټ کې کوم شیان شته دي د مثال په شکل په دې کې CSS شته ده HTML کې شته ده جاوا پکې شته ده پایتون پکې شته ده ډېر شیان په دې کې شته دي په دې شکل باندې هم تاسو کولی شئ چې دا وښایه په دې شکل باندې نو دې په شکل باندې تاسو کولی شئ د دې نه استفاده وکوئ یو بل مهم چې ده هغه په نوم دی HTTP Equive ده چې دا زیات استفاده کیږي خو په ډېرو درنو ویب سایټونو کې نه استفاده کیږي که چېرته وګورئ زمونږ دا ویب سایټ چې ده مونږ یې خپله ریفریش کوو که نه تازه کوو یې دلته کلیک پرې وکړو تازه کیږي که نه یا د کنټرول R په واسطه باندې نو که چېرته تاسو غواړئ دا په خپل په ډاینامیک شکل باندې تازه شي نو دلته به تاسو یو ټاګ په نوم د میتا ولیکئ په دې کې به ولیکئ چې HTTP -equive دا به مساوي کوئ له څه سره له ریفریش سره ریفریش کړه موږ ته دی موږ ویب سایټ او دې ته به هماغه بل اټریبیوټ ورکړئ په نوم د کانټینټ دا به مساوي کړئ چې په هر څو ثانیو کې تاسو غواړئ د تاسو ویب سایټ درته ریفریش شي نو په هماغه ثانیې به ورته وښایئ زه اوس ورته وایم چې ماته دې په 3 ثانیو کې زموږ ویب سایټ ریفریش شي که چېرته راشئ دا اول ریفریش کې وګورئ دغه ساحې ته تاسو وګورئ په 3 ثانیو کې به زموږ ویب سایټ ریفریش کیږي ګوره 1 2 3 1 2 3 وګورئ په دې شکل به ریفریش کیږي نو دا کولی شئ په 1 ثانیه کې کړئ کولی شئ په 1 دقیقه کې کړئ چې 15 ثانیې شي 1 دقیقه کیږي نو دا چې دا که چېرته ستاسو د ویب سایټ کانټینټونه ډېر زیات وي که نه نو بیا مشکل پکې پیدا کیږي که دغه کانټینټونه ډېر زیات وي په دې ویب سایټ کې یعنې ډېر ټکسټونه وي ډېرې ویډیوګانې شیانې وي هغه که په هرو 3 ثانیو کې داسې ریفریش کیږي نو هغه به تاسو په ویب سایټ باندې بیا فشار راولي نو دې نه اوس زیاته استفاده نه کیږي خو کولی شئ چې تاسو ویب سایټ په ډاینامیک شکل باندې یا په خپله هم ریفریش شي نو دوستانو دغه مهم شیان چې UTF-8 چې ده تر ټولو نه مهم ده کولی شئ د دغې میتا د ټګ نه په هر شکل باندې تاسو استفاده وکوئ د هغې نه وروسته دوستانو مونږ راځو یو بل ټګ لرو دغه شی ده د دې نه هم تاسو کولی شئ چې ستاسو دغه ویب سایټ څنګه شي ریسپانسیو شي ریسپانسیو دې ته ویل کېږي چې کله تاسو دغه په ټلیفون کې راوپین کړئ نو دا ټکسټونه یې دومره نه کوچني کېږي عکس هم دومره نه کوچنی کېږي ټکسټ په اتومات شکل باندې لویږي او دغه عکس هم یوې خواته نه ځي دا هم لویږي دې ته ریسپانسیو وایي هر څومره چې زوم ان کړې هغه به څنګه کېږي د هغې ټکسټ او شیان به نه ورکېږي ګورئ که دا زه زوم ان کړم ګورئ ریسپانسیو کېږي وګورئ دا منیو شیان ټول ریسپانسیو شول دې ته ریسپانسیو وایي په دې شکل باندې نو ریسپانسیو په اصل کې دې ته وایي نو دا هم یو ټګ لري دغه ده چې یو نیم لري اټریبیوټ او بل چې ده کانټینټ لري د دې نه وروسته تاسو پکې وګورئ دا لري چې ویو پورټ د هغې نه وروسته لري چې واید مساوي ده د ډیوایس سره د ډیوایس د واید سره هغه انیشیل که یا انیشیال یې که د سکیل یو سره دا شکل تاسو پکې ولیکئ نو تاسو به هغه ویب سایټ څنګه شي ریسپانسیو بشي په دې ځای کې لیکئ په هره ساحه کې لیکئ خو فقط په سیکشن د هیډ کې به ولیکئ وګورئ په دې شکل به ولیکئ سیو پې کړئ تاسو په ویب سایټ باندې فعلا کوم تاثیر نه لري خو هغه بیا ریسپانسیو کیږي دا چې دا بیا د بوټسټراپ په واسطه باندې ښه ریسپانسیو کیږي خو دا د CSS یا د HTML یو دانه ټګ نه سکریپټ مو هم انشاءالله وپېژندلو نور په دې کې داسې خاص شی نشته دي که د دې آخر ته راشو دوستانو مونږ ویلي وو دغه ټګ د هیډ مو مخکې پېژندلی وو ټایټل بیس هغه یو ټګ ده چې مونږ کولی شو د دې په واسطه باندې اساس فولډر ته اشاره وکوو لینک ده چې مونږ کولی شو د دې په واسطه باندې د CSS یو لینک یا د بل شو لینک ته اشاره وکوو میتا ده سکریپټ او سټایل ده د بیس نه مطلب دا ده وګورئ دوستانو دلته
دغه یو لینک ده چې کله تاسو لاړ شئ W3 Skill ته، هغلته یو فولډر ده په نوم د ایمیج. په دې کې دننه یعنې چې هر شی دی هغه دې موږ ته وښودلی شي. نو دغه چې ده بیس ادرس ده. د دې نه وروسته ګورئ داسې یو عکس به وي چې د هغې نوم به مثلا اتل وي، یو بل عکس به وي د هغې نوم به هوم وي، یو بل عکس به وي د هغې نوم به چې وي کار وي. نو دا ټول چې دي د دې بیس ادرس دغه ده. د دې نه وروسته چې نور هر شی وي هغه فرق نه کوي. دې ته وایي بیس ادرس. خدای دې وکړي چې دوستانو خدای دې وکړي چې خسته شوي نه وئ، نو انشاءالله په دې کې نور څه نه دي پاتې شوي. په دې باندې تاسو تمرین وکوئ. تمرین چې دا ډېر مهمه ده. که غواړئ چې دغه HTML ښه زده کړئ، نو HTML چې دا د ټول ویب اساس ده. که غواړئ چې واقعا زده یې کړئ، نو په دې کې زحمت وباسئ، دغه ټګونه او شیان چې دي زده یې کړئ. په پریکټس باندې ډېر ښه زده کېږي.